إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خويندوارونو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو ته د قرآن عظیم الشان د ارزښت او حیثیت د هدایت رڼا او لارښوونې په اړه فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بېشکه په تحقیق سره یقینا دغه قرآن عظیم الشان چې د الله کتاب دی یهدي هدایت کوي، لارښوونه کوي انسانانو ته للتي هي اقوم، هغه څه ته چې هغه قویم دی. قویم په عربي کې پایدار، مګر دې سره نور معناګانې هم لري، مګر دلته د آیت مفهوم دا دی چې قرآن عظیم الشان ټول ښهوالي، ټول اوچتوالي، ټول عالي مسایلو ته انسانان دعوتوي. هر هغه څه کې چې بهترینه رویه، بهترینه طریقه د ژوند طرز، احکام، بهترین اخلاق، یعنی په هر موضوع کې، په هر برخه کې قرآن هغه بهترین او خطرین ته دعوتوي مؤمنان. په همدغه اساس که موږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته وګورو، د قرآن عظیم الشان آیاتونه علما او مفسرین په درې کټګوري یا درې دستو سره تقسیموي. یو قسم آیاتونه د قرآن هغه اجمالی دي. اجمال دې ته وایي چې الله عز وجل ځینې آیاتونه ډیر مختصر شکل باندې مونږ او تاسو ته د یو کلی قاعدې په شکل باندې ذکر کړي، دې دپاره چې په مرور د زمان سره علما خپل مسائل او احکام د اجتهاد په واسطه د زماني شرایطو سره ترېنه وویستلی شي، استنباط کړی شي. دوهم قسم مسائل تفصیلی مسائل د قرآن کې. د قرآن آیاتونه ځینې احکام مونږ ته په تفصیل سره بیان شوي دي چې هغه تفصیل کې بیا بل چاته د اجتهاد مجال نشته. مثلا د میراث آیت دی، الله عز وجل کاملا تفصیل سره بیان کړی، بل چاته په میراث کې د اجتهاد اړتیا نه ده پاتې، د هر چا حق بیان شوی، د هر چا څه هم ذکر شوی. همدارنګه د طلاق مسائل د قرآن په تفصیل سره ذکر کړي دي، د نکاح مسائل دي، محرمات زنانه دي، دغه ډول آیاتونو ته تفصیلی آیاتونه وایي. دریم ډول آیاتونه هغه دي چې هغه مونږ او تاسو ته د کلیاتو حیثیت لري. الله عز وجل ځینې مسائل مونږ او تاسو ته د یو قاعدې په شکل باندې ذکر کوي چې دغه قاعده ډیر مفهومونه او ډیرې معناوې په خپل ځان کې رانیولې وي. د قرآن عظیم الشان د اعجاز څخه یو همدا دی چې یوه جمله ذکر کوي، مګر دا یوه جمله زر معناګانې په خپل منځ کې رانیسي. دې ته اړتیا نه وي چې د هغې ټول جزئیات ذکر کړي، یوې قاعدې لاندې ټول مسایل ذکر شوي دي. یو د هغه مسایلو نه چې قرآن عظیم الشان په هغې باندې تاکید کوي چې هغه د انسان فردي اصلاح دپاره، د انسان د کورنی اصلاح دپاره، د انسان د ټولنیز اصلاح دپاره، د انسان د سیاسی نظام دپاره، د دولت د پایداری او ثبات دپاره، د یو هیواد د ثبات دپاره دغه ټول آیاتونه او مسائل چې قرآن کې ذکر کېږي ګټور دي، مګر که چیرې په هغې باندې عمل وشي چې هغه اکثرا اجتماعي مسایل دي.
زمونږ او تاسو د یو تعداد مسلمانانو مشکل دا دی چې قرآن لولو مګر په قرآن تدبر نه کوو، د قرآن فهم نه لرو، د قرآن پوهه نه لرو، قرآن ته وخت نه لرو. ما دا مسله بار بار مخکې هم کړې ده، که یو کنسرت اعلان وشي $100 به د خپل جیب نه ورکوي، 2 هفتې 3 هفتې مخکې به بوکینګ ورته کوي، وی آی پي چوکۍ به ځان ته نیسي دې دپاره چې د یو خواننده اواز واوري، د یو نامحرمې ښځې رقص وګوري، یو نامحرم او ناروا مجلس ته لاړ شي. مګر که چیرې د قرآن د یو درس اعلان کېږي 15,000 نفرو کې 15 کسان هم نه حاضرېږي، مفت درس به وي. مسجد کې به اعلان کوو چې د قرآن درس دی، مفت درس دی، پیسې درنه نه غواړو، هېڅ شی درنه نه غواړو، راځه فقط یې واوره، هېڅوک نه دی ورته حاضر. ځکه دا د قرآن پوهه ناقصه پاتې ده. دغه فقط موږ فکر کوو که تا ږیره ودرلودله قرآن د حفظ کې دین ستا دی، که تا شریعت ولوسته دا دین تا پورې اړه لري، ما پورې اړه نه لري. د الله دین د هر مسلمان دپاره راغلی دی. د الله پیغمبر د هر انسان دپاره لارښوونه راوړې ده. د الله د دین ساتنه، د الله د دین باندې پوهه او فهم زما وظیفه هم ده، که زه امام یم، که عالم یم، که شریعت مې لوستلي، که ته یو انجینر یو ډاکټر یو ساینسدان جیولوژیست یې، ستا هم وظیفه ده. دا د هر مؤمن وظیفه ده چې ځان باید په قرآن باندې پوه کړي. مګر دا چې نن وخت کې موږ هر څه دپاره وخت لرو، 4 ساعتو کې 15 دقیقې، نیم ساعت، 20 دقیقې قرآن ته نشو ورکولی. عبادتونه زموږ مسلمانانو یو تعداد داسې عبادت کوي چې موږ ته دغه مسایل او پوښتنې راځي، کورني او نه شکایتونه راځي چې په هفته کې یو ورځ مونځ چېرته وکړي یا ونه کړي. د اسلام دعوه به هم کوي مګر بیا په ضمن کې په اسلام باندې عمل هم نه کوي. د کورني مشکلاتو نه به شکایت هم کوي مګر د الله د دین پابندي به هم نه کوي. کله چې یو انسان د الله د دین نه، د قرآن د احکامو نه سرغړونه کوي، نو طبیعي ده چې مشکلات به ورسره ضمیمه وي. دغه مشکلات هغه وخت کې حلیږي چې ته الله ته رجوع وکړې، د الله په دین باندې پابندي اختیار کړې. نو ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې مونږ او تاسو ته ځینې آیاتونه داسې بیانوي که چیرې دې باندې مسلمان عمل وکړي، خپل د ځان اصلاح، د کورنۍ اصلاح، د ټولنې اصلاح، د سیاست اصلاح، د اقتصاد اصلاح، د ټول ژوند نظام ورسره ښه کېږي. د دغه مسایلو نه یو بخش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه الله عز وجل را لېږلی یم د پیغمبر په صفت تر څو تاسو ته هغه عالی شان کامل ترین اخلاق وښایم. د مکارم د اخلاق، نیک اخلاق په تاسو کې پوره کړم، تاسو ته یې وښایم او تاسو په هغې باندې آراسته کړم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د کامل اخلاقو خاوند. الله عز وجل ورته قرآن عظیم الشان کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یا محمد صلی الله علیه وسلم ته د ډېر عالی شان اخلاقو خاوند دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوندې اخلاق په دنیا کې تر اوسه پورې بل چا نه دی لرلی. داغه د زړه صفایي، داغه د ژبې صفایي، داغه د نیت پاکوالی، داغه عمل، داغه اخلاق، داغه برخورد خلکو سره، همسایه سره، کافر سره، مسلمان سره، ماشوم سره، مشر سره، ټولو سره، کورنۍ ژوند داغو سره کمو. ځکه عایشه رضی الله عنها چې کله ترې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په اړه پوښتنه وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سره کمو، عایشه رضی الله عنها ډېر مختصر جواب ورکړ. وی فرمایل کان خلقه القرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن و. یعنی هغه نیکی چې قرآن کې، هغه نیک اخلاق چې قرآن کې ذکر شوی ټول د پیغمبر په ژوند کې موجود و. هغه ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې تطبیق کړی دي. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عالی شان اخلاق دی او د دغه اخلاقو د تکمیل دپاره، رسولو دپاره، انسانانو هڅولو دپاره الله را لېږلی، موږ هم باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته قدوه دی، زمونږ مقتدا ده. باید په قدم په قدم په هر مجال کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو پیروي وکړو. د دغه اخلاقیاتو او تګلارو یو څو نمونې په قرآن عظیم الشان کې زه تاسو ته ذکر کوم چې دا یو عمومي قواعد دی الله مونږ او تاسو ته بیانوي. په یو ځای کې الله فرمایي مونږ او تاسو ته اعدلوا هو اقرب للتقوى، ای مسلمانانو تاسو عدالت وکړئ. عدالت وکړئ ځکه عدالت تقوا ده، پرهیزګاري ده. تاسو عدالت وکړئ. دغه عدالت د هر مسلمان نه غوښتل شوی، که دی په هره سطحه کې وي. که ته پلار یې هم تا نه عدالت غوښتل شوی، ته باید د اولادونو ترمنځ عدالت وکړې.
کته د یوې میرمنې څخه زیاتې میرمنې لري، 2 3 4 لري، د زنانه او د میرمنو ترمنځ باید عدالت وکړي په هر مجال کې. کچېرې ته د یو دفتر مشر، منیجر یا رئیس یا امیر، ته باید د خپل کارمندانو په منځ کې عدالت وکړي. کچېرې ته یو والی، ته یو وزیر، ته یو رئیس جمهور، په هر منصب کې چې ته قرار لري ستاسو څخه عدالت غوښتل شوی دی. هر کله چې ته د 2 انسانانو ترمنځ فیصله کوي، کته درېمګړی، کته قاضي، کته والی، که رئیس جمهور، ته باید عدالت وکړي. ځکه الله عز وجل بل آیت کې مونږ او تاسو ته فرمایي ولو کان ذا قربا، ته باید عدالت نه لاس وانخلې، په عدالت باندې ولاړ اوسې، ولو که ستا طرف مقابل ستا خپلوان هم وي، ستا ورور دی، ستا پلار دی، ستا کاکا دی، ستا ماما دی، ستا مور ده، ستا خور ده، که هر څوک دی ستا ته ډېر نږدې هم دی په نسب کې او په رشته کې، مګر ته پوهېږي چې دی په خطا باندې دی، د عدالت تقاضا دا ده چې ته د حق فیصله باید وکړې. مګر نن وخت کې مونږ او تاسو په خپلو ټولنو کې ګورو چې یو ورور، یو همسایه، یو د قبیلې د یو قوم سړی به وي، پوهېږي چې دا زما طرف مقابل په خطا باندې دی، ناروا کوي، مګر د قوم په اساس به د هغه نه دفاع کوي، د ژبې په اساس به د هغه نه ناروا دفاع کوي، د خپلوۍ په اساس به د هغه نه ناروا دفاع کوي، مګر د دغه پوښتنه بیا د قیامت پر ورځ مونږ او تاسو نه الله عز وجل کوي. ځکه مونږ باید د حق نه دفاع وکړو. که دا حق ستا دښمن سره هم وي، ته باید د هغه نه دفاع وکړې. که دا حق ستا دښمن سره وي، که طرف مقابل سره وي، که ستا ورور سره وي، هر چا سره وي، د حق دفاع باید وشي. نو دغه یو عمومي قاعده ده، که دغه عدالت باندې انسانان عمل وکړي په هر چوکاټ کې، د دولت په سطحه، د وزارت په سطحه، د ریاست په سطحه، د کورنۍ په سطحه، د فرادو په سطحه باندې، نو دغه ټولنیز ظلم، ټولنیز خیانت، ټولنیز بې عدالتي به د منځه لاړ شي. ځکه عمر رضی الله عنه مونږ او تاسو ته فرمایي الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. یو دولت، یو نظام، یو حکومت کفر سره پاتې کېدلی شي، اسلام به هلته نه وي، مگر خیانت سره نشي پاتې کېدلی. که یو دولت غیر اسلامي دولت هم وي، مگر هلته عدالت وي، دغه حکومت او دغه دولت پایدار دی، عمر ډیر دی. اما هغه دولت که چیرې ولو که د اسلام دعوی هم کوي، ولو که خپل عقیده ایمان هم بیانوي، خپل دستور قرآن هم بیانوي، مگر چې دوی عدالت نه کوي، د دوی عمر ډیر لنډ دی. ځکه دلته خیانت دی، دلته عدالت نشته. د مظلوم پوښتنه نه کیږي، د ظالم حمایت کیږي، د زورور حمایت کیږي، د غریب پوښتنه نه کیږي. او هر هغه هیواد او هر هغه ملک او نظام کې چې دغه کار شوی دی، الله عز وجل هغه هلاک کړی دی. ابو بکر رضی الله عنه هر کله چې خلیفہ شو، لومړنۍ وینا چې خلکو ته کوله، په هغې کې خلکو ته ویلې انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، زه پر تاسو باندې خلیفہ مقرر شوی یم، مگر ستاسو نه بهتر نه یم. ستاسو غوندې یو فرد یم، زه خلیفہ یم، مگر په انسانیت کې ټولنیز حیثیت کې تاسو سره یو حیثیت لرم، تاسو زه خلیفہ مقرر کړی یم. بیا یې ورته وفرمیل چې ستاسو ضعیفترین انسان زما په نزد ډېر قوي دی، تر څو د ظالم څخه حق ورته واخلم او ورکړم، او ستاسو هغه ظالم ترین او قوي ترین انسان زما په نزد ډېر ضعیف دی، تر څو د ده نه حق واخلم او مظلوم ته ورکړم. نو هر کله چې عدالت په نظام کې موجود وي، دلته بیا ظالم ظلم نشي کولی، زورور خپل زور نه نشي کار اخیستلی، سلاحدار خپل سلاح نه کار نشي اخیستلی، پلار د اولادونو په منځ کې بې عدالتي نشي کولی، ښځه بې عدالتي نشي کولی د خپلو اولادونو ترمنځ، یو کارمند او یو رئیس بې عدالتي نشي کولی. هر شی نظام دی، هر شی خپل عدالت او خپل حیثیت لري. بله مسله کې مونږ او تاسو ته الله عز وجل د یو قاعدې په شکل باندې هغه ټولنیز او اقتصادي مسایلو کې مونږ او تاسو ته بیانوي. ځکه د انسانانو ژوند نن وخت کې په راکړه او درکړې باندې ولاړه ده. زه لباس ته ضرورت لرم، باید دکاندار ته ورشم لباس واخلم، دکاندار پیسو ته ضرورت لري، زه باید ورته پیسې واخلم. یعنی ټول ژوند زمونږ او تاسو یو بل سره تړاو لري، ټول معاملات دی واخله او راکړه ده. نو ځکه الله عز وجل مونږ او تاسو په دې کې فرمایي واوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ای مسلمانانو، هر کله چې تاسو په پیمانه باندې ورکوي چاته یا په تله باندې چاته ورکوي، وفا وکړئ. په دې کې وفا پورا ورکول. که چاته پیمانه باندې پخوا پیمانه وي، پیمانه باندې چاته ورکوي، پیمانه به پورا ورکوي، په دې کې به خیانت نه ورکوي. که یو دانه غنم د ترې نه کم که ته خاینې، که چاته په تله باندې ورکوي 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو پورا به ورته ورکوي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، د خلکو د مالونو ارزښت مه کموئ، د خلکو د مال ارزښت مه کموه. دې کې هم علما مختلف تفاسیر لري، مګر هغه راجح تفسیر هم دا دی چې تا ته یو انسان یو مال ښایي، د خرڅون دپاره تا ته راوړي، ته پوهېږي چې دا ارزښت لري، قیمت لري، مګر ته د هغه مال دومره ورته بې ارزښته کړي چې دا هېڅ شی دی،
چې کله ته ترې نه واخلې بیا بېرته ترې نه سره زر جوړ کړې. تا ته به یو سړی خپل موبایل راوړي خرڅولو دپاره، وله دا موبایل خو دا رقم دی او ماډل یې زوړ شوی دی او دا فلان دی او دا فلان دی، دلته سکرچ لري او دا لري دا لري، دې هېڅ شی نه دی پاتې. ډېر کم نرخ باندې به ترې نه واخلې. همدا چې تا واخیسته بېرته هغه نه سره زره جوړوئ چې دا ماډل خو دا رقم دی او دا خو دا رقم دی. یعنې د خلکو د مالونو د قیمت ارزښت مه کموئ، بې حیثیته کوئ مه. موږ او تاسو خپل ټولنه کې یو اصطلاح لرو، په کابل کې به خلکو ویلی چې مارکیټ زده شده یا بازار زده شده. موټر به د موټر فروشي ته یوړه، د $6,000 موټر به یو موټر فروش درته وایي چې $1,500 درکوم درته. دا بیا تا نه څوک قیمت نه اخلي، وایي فلان ورباندې نرخ کېښوده، بازار زده شو خلاص. حال دا چې دا به د $6,000 موټر وي، دغه خیانت دی. الله عز وجل موږ او تاسو د دې نه منع کوي. نو دغه حکم که الله عز وجل عمومي موږ او تاسو ته ذکر کړی، دا حکم هر فرد ته هم شامل دی. که هغه ریاست او هغه وزارت د مسلمانانو د مالونو وظیفه په غاړه باندې لري، مسؤلیت لري، هغو ته هم راجع دی، دولتونو ته هم راجع دی چې هر کله انسانان تله کوي ورکوي باید پوره ورکړي، کله چې اخلي پوره یې واخلي. نن وخت کې موږ تاسو ځینې ټولنو کې دغه ماحول کې چې موږ تاسو ژوند کوو، خو دغه مشکلات نشته. که سبزي مارکیټ ته ورځي خپله یې ټولوي، خپله یې تلي ځینې ځایونو کې، مګر ځینې نورو هیوادونو ته چې لاړ شي، تا به یو دانه روغه شی اچولی، هغه 6 دانې درته خو پکې اچوي. هیڅ دکاندار به داسې پیدا نه کړي چې د هغه تله د شریعت معیار سره برابره وي. په یو شکل نه شکل خیانت در سره کوي، یا به تیږه کموي، یا به تله کې غلا کړی وي، یا په بل شکل باندې. نه هر سړی همدې ته ناست دی چې څرنګه د مشتري څخه غلا وکړم په یو شکل باندې چې دغه الله عز وجل حرام کړی. او دغه مسله موږ او تاسو خو عادي نسو، دې ته نن سبا چالاکي او هوښیاري ورته وایو. ولا فلان ډېر چالاک دی، مشتري ته چل ورکوي، فلان ډېر چالاک دی، ناچل مال په فلاني باندې تیر کړ. مګر دغه هوښیارتیا چې په دغه دنیا کې موږ او تاسو ورته ګورو، په آخرت کې بیا د دې جواب ډېر مشکل دی. ځکه الله عز وجل سوره مطففین مکمل صورت نازل کړی په دې اړه باندې، ویل للمطففین، هلاکت دی هغه چا دپاره چې دوی په تله کې کموالی کوي، دوی په تجارت کې خیانت کوي. دلته ولو که د تلې او د پیمانې ذکر شوی، مګر ټول تجارتونه په دې کې شامل دي. هر هغه معامله چې دې کې راکړه ورکړه شته او ته په دې کې خیانت کوي، په همدې کې شامل دی. د شعیب علیه السلام د قوم د هلاکت سبب چې قرآن کې ذکر شوی، هغه خیانت په تله کې و، خیانت په اقتصاد کې و، خیانت په بازار او مارکیټ کې و. ځکه شعیب علیه السلام چې کله دوی ته دا دعوت کوي چې تاسو تله کې خیانت مه کوئ، بازار کې خیانت مه کوئ، مارکیټ کې خیانت مه کوئ، پیمانه کې خیانت مه کوئ، دوی د شعیب علیه السلام خبره نه منله. او هر کله به چې شعیب علیه السلام دوی ته د توحید او سره د دغه اخلاقیاتو دعوت کوي، دوی به ورته څه ویلې؟ ما نفقه کثیرا مما تقول. ای شعیب دا ستا خبرو باندې موږ نه پوهېږو، دا چټیاتې خبرې دي، تله کې خیانت مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه، زه آزاد یم، خپل پیسې لاسته راوړم، پر لاره باندې چې وي. هماغه چې الله عز وجل دغه قوم هلاک کړل او د دوی د هلاکت سبب څه شو؟ په مارکیټ او بازار او اقتصاد کې خیانت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته ځي، ګوري چې یو سړی غنم خرڅوي، لامده غنم لاندې اچولی دي او پاسې پې وچ غنم اچولی دي، د پاسه نه ډېر ښکلی معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ستا دا ټول غنم ټول مال همدا رقم دی، پاس او لاندې یو شی دی؟ دغه دکاندار ورته ویل چې بله یا رسول الله ټول همدا رقم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اعجاز ورکړی او معجزه وه، الله عز وجل دته احوال ورکول دې دپاره چې ټولنه اصلاح شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنمو کې لاندې لاس نه ویست، هغه لامدې ورته راویستل، ویل دا څه شی دی؟ نو دغه دکاندار خجالت شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای من غشنا فلیس منا. دا ډیره غټه خبره ده، من غشنا فلیس منا. څوک چې مسلمانانو سره په مارکیټ کې، په بازار کې، په اقتصاد کې خیانت کوي، دی زموږ نه دی. اوس موږ او تاسو دې ته هوښیارتیا وایو، دې ته چالاکي وایو، فلان مشتري باندې وهي میزه نه د جانه مشتري. ما خپله بازار ته لاړم، جاکټونه مې واخیسته، خو کابل کې وم هغه وخت کې. هر جاکټ باندې دغلته غټ لیبل لګېدلی دی، د کمپنۍ لیبل دی، خو لیبل څوک لرې کوي؟ هر څوک چې دا لیبل دی چې کور ته رالم دا یو لیبل لرې کوم، دومره ځای سوځېدلی دی، لیبل یې پرې لګولی. چې بیرته مې ورته یوړی چې دغه خو سوځېدلی دی او تا پرې باندې لیبل لګولی، پټ کړی دی، دی وایي وروره خپل کار کوه، ما نه دی اخیستی. اوس دا د خپل خرڅون نه انکار کوي. همدا رقم ډېر مشکلات موږ او تاسو په ټولنه او بازار کې لرو. د پیازو بوجې کې راواخلې، که د کچالو بوجې راواخلې، که دا ګټه سطحه باندې نور شیانو مشکلاتو ته ګورې، داخل کې به یو شی وي، د پاسه به بل شی وي.
نو دغه حکم مونږ او تاسو ته الله عزوجل د دولت د سطح نه نیولې د افرادو تر سطح پورې د مارکیټ او بازار او اقتصاد پورې په هر سطح چې څوک خیانت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته وایي چې د زمونږ نه نه دی زمونږ نه نه دی په دې معنی چې د مسلمان نه دی ځکه د مسلمان خصلت خیانت نه دی. همدارنګه بل قاعده چې مونږ او تاسو ته قرآن عظیم شان ذکر کوي هغه یو ډېر عمومي قاعده ده. الله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ای مسلمانانو د ایمان خاوندانو تاسو معاونت وکړئ کومک وکړئ مرسته وکړئ برخه واخلئ د هر نیکی په کار کې چې هر کار ته د شریعت په چوکاټ کې نیکی کار درته معلومیږي د الله د رضایت کار درته معلومیږي د الله د خوشنودۍ کار درته معلومیږي دغه کار کې برخه واخله هر شکل چې برخه اخیستلی شي یا مالی برخه اخیستلی شي یا بدني برخه اخیستلی شي یا یو لارښوونه کولی شي یا یو بل چاته لاره ښودلی شي یا په خپل یو فیسبوک کې نوشته کولی شي په خپل وس مطابق چې هر څومره برخه په دې کې اخیستلی شي واخله. دې ته مه ګوره چې دا څوک دی او دا څوک نه دی دا افغان دی یا دا خارجي دی. د خیر په کار کې د نیکی په کار کې د عبادت په کار کې د الله د رضایت په کار کې هر چا سره برخه واخله. دلته بچونو چرانه کوي مگر بیا فرمای ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مگر د شر په کار کې د ګناه په کار کې د تجاوز او د زیاتی او د ظلم په کار کې به هیڅ چا سره برخه نه اخلي. نه به چاته لارښوونه کوي نه به د چا دپاره کمپین کوي نه به د چا اعلان خپل فیسبوک کې خپروي. مونږ تاسو مسلمانانو کله کله دغه مسایلو ته نه متوجه کیږو. ډیر مسایل غټ مسایل مونږ هغه ډیر سطحي او آسان نیسو. یو سړی به د یو ناروا شي اعلان په خپل فیسبوک کې اچوي ګوري چې 1500 نفر دا شیر کوي د دې عواقب ته نه ګوري چې زه د ګناه یو شی شیر کوم او دغه چې زه شیر کوم که زما په سبب باندې 2.5 نفر دا ګوري او په دې کې هر څومره نفر په دغه ګناه کې شریکيږي زه په دې ګناه کې ورسره شریک یم. فقط ګوري چې دا د فلان شی شیر کوته ورسره شیر که همکاري ورسره کوم. مگر موږ او تاسو ته الله په قرآن کې صراحت سره فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هغه کار چې د ګناه کار دی هیڅ کله په دې کې برخه ماخله ځان مشرک او په ګناه کې ولې ګناه بل سړی کوي او ته مفتو کې ځان ورسره شریکوي. یو ناروا کار اعلان به بل سړی کوي ګناه به آگاه اخلي ته نه حق اخلي خپل فیسبوک کې دغه اعلان ورته شیر کوي مفت ګناه کې ځان ورسره شریک کوي. که دغه 10,000 کسان ګوري که 15,000 کسان ګوري تا ته د دې ګناه رسیږي. همدارنګه هر مسله کې که ته یو ظالم ته لارښوونه کوي که یو چاته د رشوت لاره ښایي که یو چاته د سود لاره ښایي که یو چاته د بل ظلم لاره ښایي که یو چاته ناروا مشوره ورکوي د یو چا یعنی په هر شکل چې یو چا سره په ګناه کې شریکېږي دینه الله عزوجل منع کړي. دا به نه وایي چې ګناه خو هغه کوي ما خو فقط ورته لارښوونه کړې ده. ځکه الله عزوجل فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د هر نیکی په کار کې برخه واخلئ او د هر ګناه او د هر تجاوز او ظلم څخه ځان وساتئ. نو دلته الله عزوجل په تفسیر سره یو نقطه مونږ ته نه ذکر کوي عمومي قاعده ذکر کړي تر قیامت پورې هر هغه شی چې تا ته ګناه معلومیږي برخه پکې ماخله او هر هغه عمل کاغه په هر میدان کې په هر کټګوري کې په هر شکل کې چې د نیکی کار دی د ثواب کار دی په دې کې برخه واخله. همدارنګه بل مسله کې چې قرآن عظیم شان مونږ او تاسو ته یو قاعده ذکر کوي چې دا د انسانانو د افرادو د کورنۍ او د ټولنې په منځ کې د روابطو د خوالي سبب ګرځي د اطمینان او د اعتماد فضا منځته راوړي هغه نیکې خبرې دي نیکې ویناوې دي. ځکه الله عزوجل مونږ او تاسو ته امر کوي فرمایي وقولوا للناس حسنا. ای مؤمنانو خلکو ته ووایئ نیکې خبرې خلکو سره خبرې وکړئ په نیکۍ سره. نیکې خبرې څه ته وایي؟ نیکې خبرې رښتیا خبرې دي. دروغ مه وایه غیبت مه کوه بهتان مه وایه نمامت مه کوه د چا عفت او ابرو کې خبرې مه کوه د چا بې حیثیتي مه کوه. چاته چې مشوره در څخه غواړي نیکه مشوره ورته ورکړه نیکه لارښوونه ورته وکړه ښه نصیحت ورته وکړه په نرمه لهجه ورسره خبره وکړه ښه الفاظ ورته وکاروه. دا ټول نیکو خبرو کې شامل دي. که همدغه قاعده انسانان په خپل منځ کې سره تطبیق او عمل کې د اعتماد فضا منځته راځي د یو ثبات فضا منځته راځي بې اعتمادي د منځه ځي ټول به یو بل سره محبت پیدا کړي ټول به یو بل باندې اطمینان لري هر څوک به هر چا سره خپل مشوره شریکولی شي د هر چا نصیحت به اوري ځکه هر انسان مطمئن دی چې دغه سړی ماته نیکه خبره کوي. مګر اوس د ویرې نه موږ چاته خپل د زړه حال نشو ویلی خپل موبایل یو لحظه چاته نشو ورکولی ځکه ویرېږو چې دی پکې ګوتې وهي. ډیر مسائل دي چې انسان د بل چا سره مشوره نشي اخیستلی ته چې د چا نه مشوره واخلې 15 دقیقې وروسته ګوري چې ستا ټول اسرار به افشا کړي یو بل ته.
حال دا چې الله عز وجل مونږ او تاسو ته قاعده کې فرمایي وقولوا للناس حسنا، ووایي خلکو ته نیکې خبرې، وکړئ خلکو سره نیکې خبرې. دلته لفظ د ناس ذکر شوی، للناس خلکو سره، نه دی ویلی چې مؤمنانو سره مسلمانانو سره. ناس کې مسلم هم شامل دی، غیر مسلم هم شامل دی. په دې کې کورنۍ اولاد هم په لومړي قدم کې شامل دی. اوس وخت مسلمانانو ډیر کورنۍ داسې مشکلاتو سره مخ دي چې خاوند د باندې هر چا سره خندا کوي، هر چا سره په محبت سره غږیږي، هر چا سره په خوشحالۍ سره خوشامد کوي، مګر کور ته چې راشي قیامت ور باندې پورته شي. کور کې به خپل مېرمنې ته تندی به همیشه ترش نیولی وي، غیر د کمزه او غیر د بدردو نه به بله خبره ورته نه کوي. اولاد سره به همدا رقم وي، ښځه ځان نه متنفره کوي، اولاد ځان نه متنفر کوي، خپل کارمند ځان نه متنفر کوي، مګر د باندې هر چا سره به د خوشامد باندې غږیږي. یو تعداد کسان خپل بیا دا پوهیږي هم دغه احساس هم کوي، وایي چې زه کور ته لاړ شم په ما باندې قیامت راپورته شي، د باندې ښه خوشحاله یم، کور کې دغه مشکل لرم. نو دغه انسانان اکثر هغه دینی مسایلو باندې پابندي نه لري، دغه مشکلاتو سره مخ کیږي. بل اجتماعي